درنو زده کوونکو په خیر راسئ. هیلهمند یم چې جوړ روغ خوښ خوشحاله به یاست او د صحت جامې به مو په تن. درنو لیدونکو او زده کوونکو، ننني درس کې به د نور پر انکسار باندې وغږیږو. چې دا درس د فیزیک 14 لوست دی. په دې درس کې د نور پر انکسار باندې بحث کوو. نو د درس د پای پر را سرپاسې درنو لیدونکو چې د نور په انکسار باندې ستاسې سرخلاص. راځئ د خیر سره چې درس را شروع کړو. درنو زده کوونکو، په تېرو درسونو کې موږ د نور پر انعکاس باندې وغږېدلو. د نور انعکاس مو وپېژندئ چې دا د نور یو ډول خاصیت دی. کله چې نور پر یو همواره سطحه باندې لګېږي، د هغې څخه بیرته د هوارې سطحې څخه بیرته نور زموږ سترګو ته رارسېږي او موږ هغه جسم وینو. دا د نور یو ډول خاصیت دی. په ننني درس کې د نور یو بل ډول خاصیت چې هغه عبارت د نور د انکسار څخه دی، پر دې باندې بحث کوو. دا چې نور پر یو جسم باندې ولګېږي او د هغه څخه وروسته کله چې دی انعکاس نه کوي، دغه نور ماتېږي، د هغه جسم څخه تېرېږي. دغې برخې ته بیا موږ انکسار وایو چې دا زموږ په ژوند کې ډېر زیات اهمیت لري. پر اهمیت باندې بیا وروسته وغږېږو. اول راځو تعریف ته. د نور انکسار داسې تعریفوو: کله چې نور د یو شفاف محیط څخه بل شفاف محیط ته داخلیږي، نور ماتېږي او خپل مسیر بدلوي، چې دې پیښې ته موږ انکسار وایو. درنو زده کوونکو، ښه ورته متوجه سئ. موږ ډول ډول محیطونه لرو. شفاف محیط تېرو درسونو کې موږ ویلي دي، شفاف محیط هغه محیط څخه عبارت دی چې د هغه څخه نور تېر سي. نو تاسو وګورئ، دغه یو محیط دی چې دا محیط د هوا محیط به ورته وایو، او دا دوم محیط دی چې دې ته به موږ ته د اوبو محیط وایي. کله چې نور د هوا یعنې د هوا دغه څخه راځي د اوبو سطحې ته د اوبو پر سطحې باندې لګېږي. کله چې نور اوبو ته داخلیږي، رسېږي اوبو ته، دغه نور یو څه ماتوالی کوي، خپل مسیر بدلوي، چې دغه پیښې ته موږ چې ورته وایي، دې پیښې ته موږ انکسار وایي. یعنې تاسو وګورئ، نور داسې را روان دی، د دې پر ځای چې دی دا رقم حرکت وکړي، دی ماتېږي، خپل مسیر بدلوي. دغه ماتېدلو پیښې ته موږ تاسې د نور انکسار وایي. دا کله چې د یو شفاف د یو رقیق محیط څخه، رقیق محیط موږ هغه محیط ته وایو درنو لیدونکو چې هغه غازات چې په دا محیط کې یا کوم مواد چې په دا محیط کې هغه سره لیري، کله چې د یو رقیق محیط څخه د یو غلیظ محیط ته نور دغه کېږي، واردېږي یا ور داخلیږي، هغه نږدې کېږي. یو بل شی هم درنو زده کوونکو موږ ویلي وو په تېرو درسونو کې چې موږ د انعکاس په قانون په هغه وخت کې موږ ویلي وو چې په کومه برخه کې چې دغه نور پر یوه سطحه باندې لګېږي، دلته موږ یو عمود خط لیکو چې دغه عمود خط ته موږ نارمل وایو، که مو چیرې په یاد و هغه په ان سره موږ ښووي. نو کله چې د یو رقیق محیط څخه نور و غلیظ محیط ته ځي، هغه دغه نارمل ته نږدې کېږي، کسر کوي یعنې ماتېږي او د نارمل ته نږدې کېږي. دا کله چې دغه نور مات سي، دغه د ماتېدو پیښې ته موږ څه وایو درنو زده کوونکو؟ دې ته موږ انکسار وایو. که چیرې یو نور موږ پر یوې سطحې باندې مستقیما ولګېږي، یعنې د یو رقیق محیط څخه نور راځي، مستقیما غلیظ محیط ته داخلیږي، دا هېڅ وخت انکسار نه کوي، دا نه ماتېږي، مستقیما ځي. نور یوازې هغه وخت انکسار کوي کله چې د یوه محیط څخه بلې محیط ته ور داخل سي په یو خاص زاویه باندې، په ټي زاویه باندې، خاص زاویه باندې دا نور داخل سي، بیا هغه وخت نور څه کوي؟ انکسار کوي، یعنې ماتېږي. درنو زده کوونکو، موږ ځینې وسایل لرو چې هغه د نور د انکسار په اساس باندې کار کوي. یعنې په دې وسایلو کې نور چې کله دا وسیلې ته ور نږدې کېږي، هغه ماتېږي په هغه کې، وروسته بیا هغه جسم د لیدلو وړ ګرځي. دا ټولو وسایلو کې دغه جسم خپل تر عادي حالت غټ یا کوچنی معلومېږي. خپل عادي حالت به یا نږدې معلومېږي یا به لرې معلومېږي، چې هغه عبارت لکه د عکاسۍ کیمره. موږ کولی شو د عکاسۍ په کیمره کې موږ هغه جسم نږدې ولرې کړو. دا په دې کیمره کې دغه نور چې دی دا ماتېږي پکښې کې، عدسیې پکښې کې شتون لري، یا نور پکښې کې ماتېږي. تلسکوپ دی، زربین دی، مایکروسکوپ، دا ټولې داسې آلې دي چې د نور د انکسار په اساس باندې څه کوي؟ کار ترسره کوي. درنو زده کوونکو، تاسې دغه شکل ته وګورئ. یو کلم موږ اوبو ته ور اچولی. کله چې دا کلم موږ اوبو ته ور واچوو، داسې د څنګ نه خوا څخه موږ بیا ورته وګورو، دغه اوبو ته، دغه ګیلاس ته، دغه لوښي ته موږ وګورو، دا کلم موږ ته داسې مات معلومېږي. تاسو به هم ځینې وخت دغه تجربه کړې یا به مو لیدلي، دا کلم موږ ته مات معلومېږي. دا خپله د انکسار یوه پیښه ده. په دې کې دغه وړانګې چې واردېږي، وړانګې ماتېږي. دغه وړانګې چې بېرته زموږ سترګو ته راسي، دا ماتې وړانګې موږ ته داسې راښیي چې دا کلم مات دی. یا ځینې وخت په اوبو کې یو شی هغه ډېر ژور وي، مثلا 5 متره دی ژور دی په دا اوبو کې، مګر موږ چې کله دغه اوبو ته ګورو، موږ ته داسې معلومېږي لکه دا جسم چې یوازې 1 متر ژور وي، ځکه چې دغه جسم موږ ته نږدې معلومېږي. دا ولې نږدې معلومېږي؟ ځکه چې دلته نور انکسار کوي. درنو زده کوونکو، یو بل فعالیت ستاسو په کتاب کې راغلی، فعالیت په داسې شکل باندې دی. وایي که چیرې په داسې لوښي کې موږ یو دغسې یو شی، یو جسم پکښې کښېږدو، او دغسې یو نفر د بغل له خوا څخه ورته ګوري، دغه نفر دغسې ورته ګوري چې دی دا جسم نه ویني. تاسو ګورئ، دغه نفر داسې ګوري چې دا جسم نه ویني، ځکه چې دی کومې خوا ته ګوري، دغه وړانګې د دغه ځای څخه ځي سترګو ته، د دغه جسم څخه وړانګې نه ځي سترګو ته، نه رسېږي، یعنې دغه نفر دغه شی نه ویني.
دوی وایي که چیرې دغه نفر پر دغه ځای باندې ورته ودرېږي تاسو وایي دغه لوښي ته اوبه ور واچوئ. زه راځم دغه لوښي ته اوبه چې کوم ور اچوم، لوښی د اوبو څخه ډکوم. کله چې لوښی موږ د اوبو څخه ډک کړو، موږ ته معلومیږي چې کله دغه وړانګه راځي د رقیق محیط څخه دغه د اوبو محیط چې یو غلیظ محیط دې ته راځي، دغه وړانګه ماتېږي. کله چې دغه وړانګه مات شي تاسو ښه ورته متوجه سئ، وړانګه دغسې روان دغسې حرکت کوي. کله چې دغه ځای ته راورسېږي دغه د اوبو محیط دغه ماتېږي. کله چې مات شول دغه وړانګه پر دا جسم باندې لګېږي. کله چې پر جسم باندې ولګېږي دغه رڼا چې بېرته زموږ سترګو ته رارسېږي، نو موږ تاسې کولی شو دغه جسم ډېر په اسانۍ سره ووینو. یعنې د اوبو په واسطه موږ هغه جسم چې پخوا سترګو ته نه وو متوجه، موږ سم نه لیدی، کله چې مو لوښي ته اوبه ور واچولې دا چې په لوښي کې دغه وړانګه ماتېږي، موږ کولی شو ډېر په اسانۍ سره دا جسم چې کړو ووینو. یعنې دا موږ ته راښیي چې په اوبو کې نور انکسار کوي. درنو لیدونکو، یو بله موضوع په کتاب کې راغلې ده د انکسار څخه وروسته، هغه منشور دی. منشور هم داسې یو جسم دی، دغسې یو شفاف جسم دی چې په هغه کې نور چې کله پر منشور باندې واردېږي نور په هغه کې کسر کېږي، یعنې ماتېږي، خپل لوري بدلوي. تعریف یې داسې کړو چې یو شفاف جسم دی چې د دریو غیر موازي سطحو په واسطه باندې پوښل شوی دی. درنو زده کوونکو، موږ منشور د خیره په 10م ټولګي کې ښه په تفصیل سره وایو. په هغه کې کوم فورمولونه چې دغه فورمولونه یې ښه واضح تشریح کوو. یوازې اوس زموږ مطلب دا دی چې منشور وپېژنو او منشور څنګه د نور د انکسار په واسطه باندې کار کوي. دا د منشور یو ساده شکل دی چې موږ د درې غیر موازي سطحو په واسطه باندې څه شوی دی، پوښل شوی دی. اوس نو په منشور کې مهمه خبره دا ده، کله چې د لمر وړانګې پر منشور باندې ولګېږي، د لمر وړانګې چې کله پر منشور باندې ولګېږي هغه په اوو رنګونو باندې تجزیه کېږي. موږ خو پوهېږو چې دغه د لمر وړانګه چې ده دا سپین رنګ لري. کله چې دا وړانګه پر منشور باندې لګېږي، تاسو ګورئ وړانګه داسې لګېږي، په دا منشور کې دا وړانګه یو څه انکسار کوي، ماتېږي، خپل هغه لوري بدلوي. کله چې دا وړانګه بېرته ځینې راوځي دا په اوو رنګونو باندې تجزیه کېږي، چې هغه اووه رنګونه په ترتیب سره ما درته لیکلي دي چې هغه عبارت دي د سنز شا نبت څخه. یعنې دغه رنګونه هغه اول تورې ما راخیستې دي، دغه یو کلمه ما ځینې جوړه کړې ده چې زموږ تاسې بیا هېر نه شي. په دې کې یو بله مهمه نکته شته درنو لیدونکو زده کوونکو، چې ځینې وړانګې چې دی هغه ډېر لږ انکسار کوي، اما ځینې وړانګې چې دی هغه ډېر زیات انکسار کوي. تاسو ګورئ په ترتیب سره موږ وایو سور رنګ، اول سور رنګ دی. سور رنګ چې دی هغه تر ټولو کم انکسار کوي، ډېر کم ماتېږي. د هغه څخه وروسته په ترتیب سره نارنجي رنګ دی، بیا زیړ راځي، زیړ رنګ یا ژړ رنګ، وروسته شین یا زرغون رنګ، آبي رنګ، نیلي او بنفش. یعنې موږ ویلی چې دغه بنفش رنګ چې دی دا تر ټولو کم انکسار کوي، یعنې تر ټولو کم ماتېږي. او سور رنګ چې دی هغه بنفش رنګ چې دی هغه تر ټولو زیات ماتېږي، سور رنګ چې دی هغه تر ټولو کم ماتېږي، یعنې کم انکسار کوي. نو په ترتیب سره دا زموږ تاسې باید زده وي چې نوري وړانګه په اووه رنګونو باندې تجزیه کېږي. دا اووه رنګونه چې دی په ترتیب سره سور، نارنجي، ژړ، شین یا زرغون، آبي، نیلي، بنفش، دا باید زموږ تاسې په ترتیب سره زده وي. یو بله مهمه موضوع دا ده چې په کتاب کې راغلې ده، دغه د نور یا د لمر وړانګه چې په اووه رنګونو د منشور په واسطه باندې تجزیه کړي، دغې عملیې ته موږ تاسې نوري تیپ وایو، چې باید ستاسې ورسره په یاد کېدلی شي. که چیرې په چارجوابه سوالو کې تاسو ته سوال راتلی بیا به ستاسې ورسره په یاد وي. درنو زده کوونکو، دا و زموږ نننی درس چې د نور د انکسار په اړه و. تر بل درس پورې چې زه تاسې په خدمت کې حاضرېږم، د خدای په امان، هر ځای چې یاست خوشحاله او آباد واوسئ.